د کابل د امنیت مسؤلیت د ولسمشر لومړي معاون امرالله صالح واخیست، خو په دویمه ورځ یې په کابل کې چاودنو مرګ ژوبله واړوله. راپورونه وایي تیر ماښام 6 بجې د کابل د ښار په 10مه ناحیه کې د هوایي بلاکونو په سیمه کې چاودنه شوې. 4 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي چې پیښه د مقناطیسي ماین په توسط شوې چې د پولیسو په یو رینجر موټر کې ځای پر ځای شوی و او له امله یې یو پولیس وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. نوموړی وایي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. کابل کې دا چاودنه داسې مهال کیږي چې تېره ورځ د ولسمشر اشرف غني له لوري د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح ته د کابل امنیت د کابو کولو دنده وسپارل شوه. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ولسمشر د لارښوونو په اساس سر له نن څخه تر څو اونۍ پورې به د کابل امنیتي چارې پر مخ یوسم. نوموړي ویلي و چې د غلو، ځورونکو، زورواکو، قانون ماتونکو، غصب کوونکو او د مجرمینو لیست له وړاندې چمتو شوی او په خبره چې دی د قانون په عملي کولو کې د ترحم په نوم څه نه پیژني. نوموړي ویلي و چې زه د خلکو د امنیت لپاره د قانون په مخ کې د مصلحت په نوم څه نه پیژنم او جنایتکارانو ته زما په قاموس کې د ترحم کوم ټکی نشته. امرالله صالح د ولسمشر اشرف غني له مرستیالۍ وړاندې په 1999 کال کې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر پاتې شوی او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ کې له 2004 څخه تر 2010 کال پورې د ملي امنیت رئیس هم و.